آیا د دوبۍ اقتصادي معجزه د پاشل کېدو په حال کې ده که نه دا حالات یوازې د فشار یو آزمون دی؟ د متحده عربي اماراتو اقتصاد په منځني ختیځ کې یو تر ټولو باثباته اقتصاد دی، خو د ایران جګړې ځپلې چې چټک عواقب هم له ورا ښکاري. د کورونو او جایدادونو معاملې د مارچ میاشتې په لومړۍ نیمایي کې په اماراتو کې د جایدادونو معاملې د تیر کال په پرتله 30 سلنه او د یو میاشت مخکې په پرتله 49 سلنه راولوېدې. ځینو مالکانو ویلي چې د دوبۍ په ځینو برخو کې د جایدادونو باید 12 تر 15 سلنه رالوېدلي. د سیاحت صنعت هم ځپل شوی. د دوبۍ هوټلونه د څو اونیو په منځ کې له نږدې ډک حالت څخه نږدې خالي شول. د هوټلونو د بوکینګ یا کرا کولو رش له شاوخوا 90 سلنې 14 ته راښکته شوی او په اپریل او مای میاشتو کې بیې هم څه باندې 11 سلنه راولیدلي. پرچون کاروبار چې د دوبۍ د ټول نه خالص تولید څه باندې 4مه برخه جوړوي، اوس په اکمالاتي لارو کې د ګډوډیو او د مصرف کوونکو د کمزوري تقاضا له کبله تر فشار لاندې دی. ورپسې د ډیجیټل خدماتو ستونزه دا هغه وخت رامنځته شوه چې ایرانی ډرونونو په امارات او بحرین کې د امازون ویب سرویسونو ګډ ډیټا مرکزونو وشتل چې پر ټول فارس خلیجي اغیز پریوت. د کلاود او ای آی په برخو کې د خوندي پانګونې برخه متحده عربي اماراتو ځان ته د ای آی د یو نړیوال مرکز موقف ورکړی چې د سره امریکایي شرکتونو سره د میلیارډونو ډالرو قراردادونه لرلي دي چې اوپن ای آی سره لوی شراکت هم پکې راځي. خو د سکې بل مخ دا دی چې امارات د ضربه وهلو لپاره جوړ شو. امارات د یو باثباته مرکزی بانک، لویو بهرنیو پانګونو او متنوع اقتصاد په لرلو د دې وړتیا لري چې د انرژي پر شاکونو باندې برلاسي شي. خو که متحده عربي امارات په اوس وخت کې حتی یوه جدي ستونزه هم نه لري، بیا هم یوه پوښتنه په مخ کې شته. هغه دا چې آیا تر جګړې وروسته به پانګوال بیا هم پر خلیج د یو امن ځای په توګه باور ولري او آیا امارات به بیا هم وتوانیږي چې د نړۍ سترې پانګې جذب کړي کوم چې دغه ملک ته ظهور ورکړی او شهرت یې رسولی.